نبی علیہ السلام فرمائل وَأَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ او سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا الفاظ کسرت سر ہوئے کسرت سر دا الفاظ ہوئے بلا روانے اسی گنگا روانے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تاثر مسنون دعاگانو کتابونو کو ٹول دا اللہ حمد و تسبیح دا نور راخی جی دعا بکی الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا هذا تمام صفتونه دی هغه ذات لا چې په مونږ باندې شپه تیر کړو ورځ راوخې جوړه ولم یهلکنا بذنوبنا او زمونږ د ګناهونو د وجې نه په مونږه شپه په شپه عذاب راونه لېږه نور راختو سره به دعا وکړي کو نه راودي د الله نوم بواله بسم الله توکلت علی الله نو ستا چې څومره زندگی دا به ټوله کته په دغه مسنون طریقو باندې عمل کې ستا ټوله زندگی به د الله په حمد او ثنا کې نو بیا به دې ته ضرورت نه چې کله ته مړ شي بیا ویاله په سورۃ یاسین خوردم کو د سپېګمو ته ورولې ولا تا به ټوله زندگی د الله په حمد او باز خلک چې کم دې مړي سره د بازارونو کې عهدنامه ملاويږي عهدنامه اور سره کې لکه داسې کې وې دا عهدنامه چې کم دینو مړي سره کې چې ته باندې عذاب نه وربشي پته بتولې په عهدنامو دې نه پری دیغه عهدنامه یې خودل په قبر کې ګناه ده دا قرآن توهین دی دا په دې عهدنامه کې چې کوم الفاظ دي د قرآن او د حدیث دا دغه توهین دی مړو سره عهدنامه مګ دی زمونږ د خلک چې کوم مړي وړي نو قرآن شریف ور سره کې دی اديري پر قرآن شریف یو دا غپ نه دی موږ دین نه ټوکې جوړې کړې دي مړي سره قرآن شریف اديري پر یو اوس خو ما په خل ما چرته نه دي کتل په خا به خلک وړه اوس څنګه وړي داسې ما په خل مړي سره به قرآن شریف دا خو ته دا قرآن گواکې په دی باندې قرآن د قیامت پر ورځ یا الله قبر پر ور سره لاړم خو دې ظالم اړو ماته کتل نه دي دې ظالم اړو چې ته په ژوندۍ کې نه راغشته دا خو ته دا قرآن گواکې په دې مړي باندې او یا ناوې ډولې کې کینو قرآن شریف ونیسا قرآن شریف ځان سره ونیسا ته بختور شي دې خزنه تاسو کې تا په ټول عمر کې چې قرآن ته مخ کړي نه تا دا تاسو کړي دې خزه او دشته چې دا ول قرآن شریف ورکو لا يمز الا المطهرون قرآن با پاک خلق راخلی دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائل چې دا الله حمد سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر کثرت سره وایا او 38 نمبر خبره 38 نمبر خبره ولا تدعو حضور الجمعه والعیدین نبی علیہ السلام ویا 38 نمبر خبره چې د جمعې او د اخترونو جمع ته حاضرېدل مپرېدا د جمعې منځله خامخا ده او د اختر مونږه خامخا ده د جمعې منځله حاضرېدل او دا اختر مانځله حاضرېدل دا مپرېدا دله خامخا ده نو دې دا مطلب نه دی ښه تاسو ته دا مطلب اوسئ چې صرف جمعې پر ورځ راځو او نور خیر دی اکثریت خلک زما عزتمندو یاد ساته اکثریت خلک زمونږ دا ټولې مسلې ولې خرابې دي د مونځ اهمیت نشته دکاندار ماما ته مونځ کې یاره دکان کې کوم دکان کې مابل یو کس راغلی نوم د تناله مې لکه تا نه جمعات لري مانځله څه کې وی بس دکان کې کوم دکان کې مونځ کوم حالان کې حضور علیہ السلام دا مې طویلی دي د مرض الوفات کی د بیماری په مرګ په کومه بیماری کې چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی په هغه بیماری کې نبی علیہ السلام حضرت عباس او حضرت علی په وګو باندې لاسونه واچول بی عائشہ فرمایي نبی علیہ السلام خپل په سر راخلي او د جمعې منځله بدلو د جمعې منځله بدلو زموږ استاد محبوب اخیری الفاظ سری نبی علیہ السلام اخیری څه فرمایلو د خبرو د زندگی اخیری الفاظ د حضور سری الصلاة وما ملکت ایمانکم دا د حضور اخیری الفاظ دی الصلاة ای زما امتیانو د منز خیالو سر د منز احتمامو کی وما ملکت ایمانکم د خپل ما تحت سره د رحم و د کرم معامله کوي د خپل نوکر سره د خپل غلام سره د رحم و د کرم معامله کوي دیو جنا زما عزت مندو نبی علیہ السلام فرمایل چې د جمعې مانځله او د اختر مانځله حاضری مپرېدا او بل وعلم په دې خبره ځان پوهېږه نبی علیہ السلام 39 نمبر یو کم سره وختمه خبره وعلم په دې خبره ځان پوهېږه انما اصابک چې کوم تکلیف تا ته ورسېده لم یکن لیخطئک دا تا پرې خودون کې نه وي کوم مصیبت چې تا ته ورسېد دا به خامخا رسېدو ابا خامخا رسېدو کوم خفګان چې راغی کوم تکلیف راغی دا رسېدون کېو او سلویختم نمبر خبره چې کما خبره کما خوشحالی ستا په مقدر کې نشتا په تقدیر کې نشتا هغه په هیڅ صورت تا رسیدون کې نه و څه مطلب شو چې په دې بستا یقین وي 100% چې ماته غم او خفګان خوشحالی او راحت دا په مقدر کې په تقدیر کې لیکلی و نو په دې خبره باندې نبی علیہ السلام فرمایل ځان پوهېږه ولا تدعو قراءة القرآن على كل حال دا سلویختم نمبر خبره ولا تدعو
قراءت القرآن نبی علیہ السلام فرمائل دا قرآن تلاوت مبریدا اس حال کی دا قرآن دا تلاوت نا غافل کی گما دا قرآن تلاوت تم عزت مندو چاچو قرآن ویلی دے کم از کم پزان لازم کے نیم سی بارہ یو سی بارہ روزانہ یو قاری سے باقوی وی کم قاری دا قرآن چی پینزہ سی بارے گردان روزانہ نکی ویزاقت آڑو قاری وی من زمان قاریان ٹول رمضانیان دی زمان سرا رمضانیان دی جو روجہ راشی کنا نو قاریان چی کم دے قرآن تا بسکار ہوئی ہو بل لگیا ہوئی نو پٹول کال کے من قرآن تا او قرآن تلاوت اللہ دادا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پس صفات خاصو کے دے حضرت عثمان سے چکل آگا حدیث کی تپوسو کے اللہ محبوبہ زویم چی زمان سا خوخ دی حدیث سے کنا نبی علیہ السلام میں زمان دری سزونا خوخ دی خوشبو اخپلی بی بیانیو او زمان سترگو اخوال پا منزو کے دے ابو بکر صدیق سے بے زمان دری سزونا خوخ دی ستازو مختا قتل میں خوخ دی خپل مال پتازو قربانول میں خوخ دی او دا چی زمان بچے زمان لور ستازو پا نکاح کے دا خبر میں دیرا خوخ دا حضرت عمر سے بے زمان دری سزونا خوخ دی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں خوخ دی دا نیکے حکم و دا گناہ نمانکول و زڑی جامع میں خوخ دی دا حضرت عثمان سے چکلا نمبر رہ گئے نو اغوے اطعام الجیاع پا اوگو باندے خوراک میں خوخ دے حضرت عثمان سے وہی پا اوگی کس باندے خوراک میں خوخ دے بربند تا کپڑے یا چول میں خوخ دی او درم نمبر و قراءت القرآن او دا قرآن تلاوت میں خوخ نو دا قرآن دا تلاوت اثر دو دمرا تلاوتو چھ نن ہم اگا قرآن موجود دے چکم بانے دا حضرت عثمان وینا پراتا دا قرآن تلاوت تناستے تیو ظالمان پیرال پا دیوال وروڑے دا پا خنجر بانی ہوالو دا بدن مبارک نوینا لاڑا او دا قرآن پاک دلن بنے سی پارے دا اخیری مخ پا دی آیات پریوتا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پا دی بانے دا حضرت عثمان وینا ننم پراتا دا قرآن با دا قیامت پورز دا گواہی کے جربا عثمان زبت تمام زندگی کے نیم بریخی حتی کی چھ دا عثمان وینا اپا قرآن پریوتا زمانگا وینا زمان بدن بسوئی دے بدن خوڑا جو تا قرآن دا قتل نہیں القرآن حجت لکا او علیکا کلو غنو بانے وورے زمان دا محبوب فرمان دے القرآن حجت لکا دا قرآن بیا ستا دا پارا اللہ سر جگڑا کئی ستا دا پارا یا اللہ دخو ما سر دینا مینا کولا دخو زب تلاوت پہ کولو قرآن یا حجت تے دا ستا دا پارا اللہ سر پر جگڑا کئی او علیکا یا بستا پر سر شکایت کی رب دا اغب مسلمان دے جب تمام عمر کی جتا ما تنجی کتلی نبی دا سموی قرآن دا دو حالاتنا خالی نہ دے القرآن حجت لکا او علیکا قرآن بیا پتا حجت ہوئی یا بستا دا پارا حجت ہوئی دے وجہ نظم عزت مندو قرآن تلاوت کوي قرآن کیمیا دا قرآن شفا دا قرآن رحمت دے